افغانستان کې د ډرون بریدونو په اړه د حکمتیار تازه څرګندونې او رسوایي. حکمتیار وایي امریکایي الوتکو ډېر اهداف ویشتلي خو یوازې د شیرپور پیښه رسنیزه شوه. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې امریکایي بې پیلوټ الوتکو په افغانستان کې ډېر اهداف ویشتلي دي خو یوازې د شیرپور برید ته رسنیز انعکاس ورکړل شوی او نور پټ پاتې شوي دي. نوموړي ویلي چې د وروستي امریکایي سرتیري تر وتلو وروسته بې پیلوټ الوتکو په افغانستان کې الوتنې پیل کړي او د اسلامي امارت چوپتیا او عدم اعتراض د دې لامل شول چې امریکا لا جسارت پیدا کړي. حکمتیار دغه راز وویل چې لا هم یو شمېر هیوادونه د افغانستان په اړه خپلواک نظر نه لري. نوموړي د شانګهای همکاریو سازمان وړمې ورځې غونډې ته په اشارې وویل چې د افغانستان په اړه د یادې غونډې وروستی دریځ د امریکا د موقف استازیتوب کاوه. هغه زیاته کړه داسې ښکاري چې هند امریکې ته غاړه ږدي او په وینا یې د اوکراین په اړه د هند نظر مخ په بدلیدو دی. یاد دې وي چې څو ورځې وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې د افغانستان په هوا کې د امریکا بې پیلوټ الوتکې ګرځي او په دې اړه امریکا سره په لوړه کچه خبرې روانې دي.